محترمو دا نننۍ وظیفه د شروع د ورځې یو خاصه او لا جواب وظیفه ده. د ژوند هر حاجت به د الله جل شانه پوره کی او دغه شان د زندګۍ څه قسمه پریشانی وي مصیبت وي دغه پریشانی مصیبت او غم به د الله جل شانه ختم کی. ډیره عظیم الشان او ډیره طاقتور وظیفه ده. صرف د شروع پر ورځ باندې عزتمند تاسو دا وظیفه وکړئ. څوک ورته د شروع ورځ وي، څوک ورته د بد ورځ وي، څوک ورته د چهارشنبې ورځ وي، څوک ورته د شپږم ورځ وي. العرض زمارونو دا وظیفه تاسو د شروع یعنی د بد پر ورځ باندې وکړئ. محترم او انتهایی توجه او دیان سره تاسو دا وظیفه وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تمام حمدونه او تعریفونه هغه الله تعالی د پاره دي چې مالک او خالق د کل کائنات دی. درود دی وی، سلام دی وی په محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله علیه و آله وسلم باندې. عزتمند مسلمانانو رونو او خويندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې الله تعالی مو د هر قسم غمونو نه، تکلیفونو، پریشانو، مصیبتونو نه محفوظ ساته. آمین. زما عزتمندو، نن د یو بل خاص بهترین مجرب وظیفه سره زه د تاسو مخکې حاضر شوم. زما عزتمندو، دا وظیفه د حامیم عین سین قاف وظیفه ده. زما عزتمندو، دا وظیفه به تاسو د شپږم پر ورځ باندې د شروع پر ورځ باندې کوئ. د دې ټیم کم یو د کم ټیم کې به تاسو دا وظیفه کوئ. نو زما عزتمندو، د ماسپښین نواله مازیګر پورې د شپږم پر ورځ د شروع پر ورځ چهارشنبې پر ورځ باندې د دې ټیم دی. دا ډیر مبارک ساعت دی، ډیر مبارک ټیم دی. محترمو، روایت کې راځي چې نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم به د شپږم پر ورځ ماسپښین ډیر دعاګانې غوښتلې او چې کله به دعا وغوښتنه په مخ مبارک باندې به د خوشاله اثرات ښکاره شو. د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته به د وحی په ذریعه سره پته ولګېده چې الله رب العزت زما دا دعا او زما دا سوال الله تعالی قبول کو. نو زما عزتمندو، مونږ تم پکار دي چې دا وظیفه مونږه پوره توجه دیان سره وکړو او د الله رب العزت نه په عاجزۍ سره دعا وغواړو. ان شاء الله تعالی الله تعالی به زمونږه هر قسم تکالیف، مصیبتونه او غمونه، پریشانې ختم کړي. الله تعالی مو خپل مقصد او خواهش کې کامیاب کړي. خو محترمو، زه تاسو ته هر یو ویډیو کې دا خبره کوم چې وظیفه به تاسو پوره توجه دیان سره کوئ، پوره یقین سره به تاسو دا وظیفه کوئ چې زه د څه دپاره دا وظیفه کوم. ان شاء الله تعالی ضرور به ضرور به الله تعالی زما دا کار کوي. او که زما عزتمندو تاسو دا یقین نوي او تاسو شک سره دا وظیفه کوي چې یاره زما به دا کار وشي کو به نشي، نو زما عزتمندو بیا تاسو دا وظیفه مکوئ، دې ته ضرورت نشته. زما عزتمندو، ډیر رونه او خويندې داسې دي چې هغوی وایي چې مونږ وظیفه وکړله خو مونږ یې څه په پته باندې پوه نه شو، زمونږ وظیفه شوې نه ده، قبوله شوې نه ده. نو زما عزتمندو، ګوره ډیر څیزونه داسې وي چې هغه به زمونږ د پاره نقصان ده وي، زمونږ د پاره نقصانی وي. الله تعالی علیم بذات الصدور دی. الله تعالی په غیب باندې خبردار دی. الله تعالی پوهیږي په دې باندې که یو څیز زمونږ د پاره غوره او بهتر یې الله تعالی مونږ ته راکړي او که یو څیز زمونږ د پاره غوره او بهتر نه وي نو الله تعالی بیا مونږ ته نه راکوي. نو زما عزتمندو، څه ضروري نه ده چې مونږ څه دې غواړو، الله تعالی دې مونږ ته هغه راکوي. مونږ به خپل وس کوو، خپل کوشش وکړو، وظایف وکړو، دعاګانې به غواړو، نفلونه به کوو. الله تعالی نه به غواړو چې که چېرې زمونږ په قسمت کې وي او زمونږ دپاره بهترین وي، الله تعالی به ضرور مونږ ته راکوي. نو زما عزتمندو، که چېرې تاسو دا وظیفه کول غواړئ نو ویډیو اخره پورې وګورئ چې مکمل په تفصیلاتو باندې تاسو پوه شئ. او که چېرې ویډیو مکمل ونه کړه او تاسو دا وظیفه وکړئ نو بیا وظیفه کار نه کوي. ټولو ناظرینو سامعینو له زما د طرف نه د دې وظیفې کولو اجازت ده. زما عزتمندو،
دی وظیفه سره به الله جل شانه ستاسو ژوند بدل کی ستاسو په زندګۍ کې کم تکالیف دي کم مصیبتونه دي او کم پریشانې دي کم رکاوټونه دي هغه ټول به الله جل شانه د دې وظیفه په برکت سره ختم کی عزتمند او ډیره آسان او مختصره وظیفه ده او ډیره کم وخت په دې باندې لګي خو لیکن زما دوستانو فائدې او ثمرات د ډېر زیات دي ډېر فائدې دي او ډېر ثمرات دي نو زما عزتمند مونږ ته پکار دي چې دا وظیفه مونږه د شپږم پرز باندې خاص توجه د یان سره پابندۍ سره مونږه دا وظیفه وکړو زما عزتمند دا وظیفه به تاسو درې شپږم باندې درې شورو ورځې په مخه باندې کوي یو هفته کې به تاسو د شورو پرزو کې یعنی نن د شپږم ورځ ده د شورو ورځ ده نن به تاسو ماسپښین وکړي بیا بل شپږم شورو ورځ راشي نو بیا به تاسو ماسپښین وکړي بیا د شپږم یعنی د شورو ورځ راشي د چهارشنبه ورځ راشي نو بیا به تاسو ماسپښین په ټایم کې دا وظیفه وکړي دا قرانګي زما عزتمندو چې مکروه ټایم نه وي مکروه ټایم کې دا وظیفه مکوي طریقه کار دا دی چې اول به تاسو صحیح طریقې سره او 10 چردامو کوي او بیا به 2 رکعات نفل کوي دا غرانګي زما عزتمند ډېر میندې خويندې دا خبره کوي چې یاره مونږ بیماری کیو ناپاکي کیو نو آیا مونږ دا وظیفه کولی شو او کنه نو تاسو هم دا وظیفه کولی شئ بغیر د نفل نه خو که چا ورسره نفل وکړو نو ډېر غوړه او بهتره وي زما عزتمند دا وظیفه د حامیم عین سین قاف وظیفه ده د سوره شورا ابتدایي آیاتونه مبارکه دي یعنی سوره شورا کې دا اولنی آیاتونه دي زما عزتمند اول به درې پیره درود شریف وایي او بیا به دا الفاظ مبارکه 111 مرتبه یوصل یولس پیره به تاسو حامیم عین سین قاف دې طریقې سره به تاسو 111 مرتبه وایي خو زما عزتمندو زر در بنوای چې تاسو حامیم عین سین قاف حامیم عین سین قاف داسې نه بلکې دا کم چې مدونه دي دا په پیراکاږي او صحیح طریقې سره تجوید لحاظ سره به تاسو دا وظیفه کوئ کله چې 111 مرتبه د الفاظ وي نو بیا به د الله تعالی حمد و ثنا بیان کوي یعنی سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غیرك بوای او بیا به داغه پس بیا درې پیره درود شریف وای کم درود شریف چې تاسو مخ کې ویلو او بیا وای او بیا به دعا د پاره لاس پورته کوي په اجازه سره الله تعالی نه به دعا غواړي الله تعالی نه به سوال کوي د خپل حاجتونو د پاره د خپل مقصدونو د پاره خپل خواهشات او جایز خواهشات پوره کېدو د پاره به الله تعالی نه دعا غواړي زما عزتمندو کله چې تاسو د شپږم یعنی د چهارشنبه پرز باندې د بوت پرز باندې دا وظیفه وکړه نو مازیګر نه ماخامه پورې دې ټیم په مزمس کې تاسو صدقه ورکړئ د خپل وس مطابق صدقه ورکړئ که د چا د انډې وس کېږي یا د چا ډبې وس کېږي یعنی ماچس د چا د مالګې وس کېږي د چا د اوړو وس کېږي د چا د غنمو وس کېږي د چا د پیسو وس کېږي چې سمي نو د کور نه بهر لګا صدقه او بس خپل گاونډیانو لور کې غریبانو یتیمانانو کونډو مسکینانو لور کې ان شاء الله تعالی تاسو دا وظیفه ضرور به ضرور به کار کوي زما عزتمند امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه پس تاسو ډیره زیاته خوښ شي وي ملاویږم په بل ویډیو کې بلی وظیفه سره تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ د لوی الله په امان